ډیر زیات د افسوس مقام دی د پښتو مشهور اکټر جهانگیر خان چې یو وخت کې د هغه ځواني وه نوم او خپل ښایست د وجې به ډیر زیات مشهور او د هغه ډایلاګ چې ډیرو زیاتو پښتنو فالو کړی هم هغه اوس په کوم حال دی یقینا چې د مرګ حالت ته رسیدلی دی او هغه نن سبا یو ډېرې دردونکې او خوفناکې بیمارۍ سره مخ دی خو په دغه خبر کې حقیقت څومره دی جهانگیر خان بیا د دغه بیمارۍ په حالت کې د دې په اړه باندې څه ویلي دي دا مکمل ویډیو وګورئ تاسو به د ډیرو پټو رازونو نه خبر شئ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اکټرانو اکثر اخیری حالت چې وي هغه ډیر زیات خوفناک وي دردناک وي خو جهانگیر خان داسې یو اکټر دی چې هغه خپل ځان له اساسي هم جوړې کړي یعنی وایي چې لورګانې هم په نیویارک امریکا کې او داسې زامن یې هم ښه روزګاري دي خو راځو اوس دې خبرې ته چې نن سبا په سوشل میډیا باندې یو درز غوبل جوړ دی او په دغه کې د جهانگیر خان د بیمارۍ په اړه باندې داسې خبرونه خورېږي چې څوک وایي هغه ته کینسر دی څوک وایي هغه ته د وینې کمی دی څوک وایي هارټ اټیک ورته شوی مختلف قسم خبرې د هغه باره کې خورېږي تېره ورځ هغه په سوشل میډیا باندې یا په ټیک ټاک باندې راغلی دی او هغه د دغه خبرو په باره کې ویلي دي چې هغه ته د هډوکو بیماري ده یعنی یقینا چې د هډوکو دغه بیماري ورته شته او هغه ډیر زیات خراب کړی هم دی تاسو د هغه دغه لوک کتلی هم شئ خو داسې نه دا ګینې چې د هغه کینسر دی هارټ اټیک ورته شوی دی البته د دې نه وړاندې ورته 2 ځل هارټ اټیک شوی او هغه بیا هسپتال ته وړل شوی او په وخت باندې د هغه علاج شوی او د هغه صحت چې کوم هغه اوس ښه و یعنې په هغه ټایم کې بیا ژغورل شوی او کوم چې د هغه هارټ اټیک و هغه بیماري او هغه هر څه اوس ټیک دي اوس ورته د هډوکو یو قسم بیماري لګېدلې چې په دې کې هډوکې کمزوري کېږي او وړوکې کېږي نو د کینسر داسې څه بیماري ورته نشته خو به هر حال هغه ته که هر څه بیماري وي د یو مسلمان په حیث باندې موږ تاسو له دعا کول پکار دي چې الله پاک هغه ته روغ صحت ورکړي تاسو هم ورته دعاګانې وکړئ دوستانو د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه که غواړئ چې نور تاسو ترین اپډیټونه د باره کې خبر شئ یا داسې نور معلومات چې د پښتني سیمه باندې څه تېرېږي نو ضرور زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ وخت په وخت به تاسو دغسې تازه ترین اپډیټ او تازه ترین معلوماتو نه خبرو ستاسو ټولو یو جهان مننه خوشحاله اوسئ